کې چې کومه افسوسناک واقعه مخې ته راغله هغه دا رنګې ده چې یو هلک او یو جینۍ هغه تښتېدلي وو د یو بل سره، یعنې کوم واده چې دی هغه یې کولو، نو د هغه ځای کوم خلک چې دي هغه پرې ورغلي دي او دواړه یې نیولي دي او بیا یې په داسې مرګ باندې وژلي دي او په اخره کې ورسره داسې کار کړی دی چې په یو قبر کې هغه ښخ کړي دي. نو آیا تاسو په یو قبر کې دواړه ښخوئ نو تاسو هغه خپلې زندګۍ ته هغه ولې نه پرېږدئ چې دواړه هغه یو ځای واوسېږي؟ یعنې که مونږ وګورو مونږ پښتو رامخې ته کړې ده او کوم اسلام چې دی هغه مونږ شاته کړی دی. مونږ دې ته ګورو نه چې آیا اسلام د دې په هکله باندې سوی چې آیا یو هلک او جینۍ هغه راضي وي، نو په کار مور او پلار له دا ده چې د هغو کومه رشته چې دی هغه وکړی شي. خو د بده مرغه زمونږ کوم پښتو کې چې دا هغه دا رنګې نه ده، هغې بیا کوم انجام چې دی هغه دا رنګې وي لکه دا کوم افسوسناک واقع چې شوې ده. اوس په زیاتر خلک په هغه تنقید هم کوي، وایي به چې آیا دا یې ښه کړي دي او لکه زیاتر زه کمنټس ګورم څوک چې کوم دی پرې ډېر زیات د افسوس اظهار کوي چې آیا یو قبر ته یې ور اچوئ نو په یو ځای ولې نه پرېږدئ. بس چې څه شوي دي ډېر زیات افسوسناک ډېر دردونکې قصه ده. دا وخت چې کوم دی په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته چلیږي، تاسو به هغه ګورئ هم. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. انشاءالله بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.